چې هغه شهواني طاقت او قوت ختم شوی او یا داسې عمر کې چې شهواني طاقت او قوت خو شته خو هغه په یو کور کې نوکر دی په یو کور کې مزدور دی د هغې ډوډۍ خوري د هغې خیرات خوري د هغې تنخوا ته ناست دی د هغې خدمتګار دی او د هغه دا جرأت نشته دی چې د هغه کور او د هغه خاندان ښځو ته په بده سترګه باندې وګوري نو دغه ښځو سره لکه دغه شان سړو سره که د محارمو غوندې نسته پاسته وشي خیر دی خو بیا هم د هغې نه به لږ محارمونه به لږ لرې ساتي او که بیا د سړي او د کور د مالک شک شو چې دا سړی په دې غیر اولي الاربه کې نه دی د کې څه مشکل شته نو که بیا کور ته دننه کړی نی او تعلق او د زنانو ته پرده داسې کړی نی بیا به پرده ته کوي حدیث کې راغلی دي یو سړی مدینه منوره کې مخنث و اجراو هغه به عین د پیغمبر علیه السلام کور ته هم راته خلک ویل چې دی د ښځو په معاملو نه پوهېږي هسې بیا ورځ پیغمبر علیه السلام ناستو راغی کور ته ام سلمه په کوټه کې د ام سلمه رور عبدالله هم ناستو او ام سلمه به بار وسه کار به یې کو نو ده عبدالله ته ویلې د پیغمبر صاحب اوښي ته چې یاره که طایف فتح شو نو د غیلان ثقفي چې ده لور ده تقبل باربع و تدبر بثمان په څلورو راځي په اتو واپس کېږي یعنې چاغه ده سربه ده بیا به تا ته به زه هغه وښیم هغه به ته بیا وګورې اوبې نیسې که څنګه به وکړې نو پیغمبر علیه السلام ورته ویلې د الله دښمنه تا خو ورته ښه کتلي دي او بیا بیبیانو ته ویلې دی کور ته پرې نه دی دی خو د ښځو معاملاتو باندې پوهېږي او د ښځو ذکر بل ځای کې کوي او بیا په هغې باندې پیغمبر علیه السلام بس ونه کړه بیا د مدینې منورې نه بیدا ته جلاوطن کړه او ورته ویلې چې یوه جمعه بله جمعه به راځې سوال به کوې او ډوډۍ به د یوې جمعې هلته وړې نو یو جمعه بله جمعه به د مدینې په کوڅو کې سوال کوو او بلې جمعې پورې به هغه هلته بیا ځان ته پخوله خوړله هغې د هغه ځای نه لرې کړه لکه د خلکو د هغه په باره کې دا ګمان او غیلان ثقفي کور ته هم تللی د نبي علیه السلام کور ته هم راته نورو صحابو کله به هم ته خلک ویلې زه دی نه پوهېږي دا غیر اولی الاربه دی او هغه غیر اولی الاربه نو هغه هوښیار او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء یا هغه ماشومان لم يظهروا چې هغوی نه پوهېږي على عورات النساء د ښځو په پټو خبرو باندې هغه نه پوهېږي چې ښځه څه یو ښایسته ښځه څه یو ناښایسته ښځه څه یو په دې نه پوهېږي واړه ماشومان دغه ټکی چې قرآن کې راغلی چې هغه ماشومان چې د ښځو په خبرو نه پوهېږي د ښځو په معاملاتو نه پوهېږي دا د قرآن معجزه ده سړو په یو مجمع تېرېدې د سړو په هغه مجمع کې به چې د چا ورته خیال نه شو هغه پینځیب به اواز نه کو نو بیا به داسې خپه په ځمکه باندې ول هغې ته به یې جرنګ ورکړه چې سړي راته وګوري لکه اوس چې کروبلن بوټان یې اغوستي او چې ټک ټک کوي دا خو کروبلن خو غلي کېږي نه بیخي پینځیب خو بیا غلي کېدل هغې به شړنګ ورکړو دا خو هسې شړنګیار وخت شړنګ رواني ولا یضربن بارجلهن خپه باندې به ځمکه نه وهي ليعلم ما يخفين من زينتهن چې هغه پټ زینت څرګند شي وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون اے مؤمنانو که ښځې او که نرې ټول الله ته توبه شي ټول نه ګناهونه شوي ټول نه بدۍ شوي ټول نه کمی شوی دی لعلکم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شي ورونو اوس نه الله سره عهد وکړئ الله تاسو موږ ټولو ته د توبې دعوت الله راکړي چې توبه وباسئ او توبه ویستل فرض دی د ګناه نه فورا توبه ویستل فرض دي فرض دي مسلمان باندې د خپلو کورونو ته لاړ شئ د خپلو ښځو اصلاح وکړئ خپلو کورونو ته لاړ شئ د خپلو خویندو د خپلو ښځو د خپلو میندو اصلاح وکړئ جامې اصلاح کوي ناسته پاسته اصلاح کوي حرکات سکنات اصلاح کوي حضرت عایشې د خپل یوې ورېرې صادر شکولی و نری صادر یې اغوستی و ویښتې ترې ښکارېدل دا صادر ورته وشکوه غټ صادر ورته ورکړه چې دا واغونده د خپلو خویندو نري صادرونه وشکوئ غټ صادرونه واغونده یا نساء النبي ای د پیغمبر ښځو لستن کاحد من النساء تاسو د نورو ښځې غونده نه یې ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول که تاسو د الله نه یېرېږئ پستې خبرې خلکو سره مه کوئ ښځې چې سړی سره پستې خبرې کوي الله قرآن کې منې کړي فیطمع الذي في قلبه مرض بیا به تمه وکړي هغه سړی چې زړه کې مرض دی دا حکم بنیاد مخاطب د پیغمبر ښځو ته وایي وایي خو ټولې دنیا ته خو مخاطب کړي د نبي علیه السلام ښځې دي د مسلمانانو مین دی چې نکاح ورسره نه کېږي هغه مخاطب کړي او خبرې هغې صحابو سره کولې هغه مخاطب کړي چې دا دفتر کې ناست دی صاحب بلې صاحب خوب گفتی ښه دی ویلې صاحبه دا روا دي دا قرآن څه وایي فلا تخضعن بالقول پستې خبرې مه کوئ یا تلیفون باندې چې ښځې خبرې کوي دا ښځو ته ووایي
سلام علیکم وعلیکم ها چا سره د کار دی فلاني سره نشته داسې خبره به کوي چې د چا زړه کې تمه پیدا نشي کنزل به نه کوي بده خبره به نه کوي خبره به شدت سره کوي وقولوا قولا معروفا ښایسته خبره وکړئ قول معروف وکړئ خو انداز او لهجه داسې اختیار کړئ وقرن فی بیوتکن او قرار په خپلو کورونو کې کښېنئ ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی د پخواني د کفر زمانې غوندې ډول او سینګار کې مه وځئ اوس چې زموږ دا ښځې وځي نو دا د کفر د زمانې د ډول سینګار هم خو په بدتر انداز کې وځي دا خو شرعا قطعا منع دی قرآن وایي مه وځئ واقمنا الصلاة قرآن څه وایي د جاهلیت د زمانې د ښځو غوندې سرخي او پوډر وکوي شونډې سرې کوي څادر لرې کوي او پتلون واچوي او ګرځي په ملي بسونو کې خېږي قرآن وایي داسې مه کوئ واقمنا الصلاة د مسلمان ښځې کردار وګورئ قرآن څه وایي مسلمانه ښځه داسې واقمنا الصلاة منځونه قایم کړئ تهجد وکړئ فرض منځونه وکړئ وآتینا الزکاة زکات ورکوئ واطعنا الله ورسوله د الله او د هغه د نبي اطاعت وکړئ انما يريد الله بشک الله اراده لري ليذهب عنكم رجس اهل البيت چې تاسو نه ګل لري کی اهل بیت او ګندګي نه لري کی ويطهركم تطهيرا تاسو پاک واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمه تاسو کورونو کې چې کوم د الله آیاتونه تلاوت کیږي او د حکمت او د علم خبرې هغه یاد کړئ ان الله كان لطيفا خبيرا بشک الله بارک بین دی او الله خبردار دی اوس الله د مسلمان ښځې کردار ذکر کوي ان المسلمین والمسلمات بشک مسلمان سړي او مسلمان ښځې والمؤمنین والمؤمنات مؤمنان سړي او ښځې والقانتین والقانتات تابعدار سړي او ښځې والصادقین والصادقات ریښتوني سړي او ریښتوني ښځې والصابرین والصابرات صبر کوله والا سړي او صبر کوله والا ښځې والخاشعین والخاشعات الله ته عاجزي کوونکي الله نه یریدونکي سړي او ښځې والمتصدقین والمتصدقات او صدقه کوونکي او زکات ورکوونکي او د الله په لار کې انفاق او خرچ کولو والا سړي او ښځې والصائمین والصائمات او هغه ښځې چې روژې نیسي او هغه سړي چې روژې نیسي والحافظین فروجهم او هغه سړي چې د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوي والحافظات او هغه پاکې بیبیانې چې د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوي والذاکرین الله کثیرا والذاکرات او هغه سړي چې الله ډېر یادوي او هغه ښځې چې الله ډېر یادوي اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما الله د هغې دپاره تیار کړی مغفرت او اجر عظیم وروڼو آخري خبره دا ده چې دا د سړو د ښځو په باره کې د هغې کردار ستاسو مخې ته راغی زموږ او د غرب په فکر کې فرق دی د غرب مخې ته دنیا ده د بېدینه خلکو مخې ته دنیا ده او د دنیا معاشونه او تنخواګانې او پیسې عیش او عشرت دی زموږ مخې ته آخرت دواړه نقطه نظر کې فرق دی نو په دې وجه باندې دوکه نه شئ ونه غولېږئ او د دنیا دا جلق بلق تاسو دوکه نه کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین